اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پخوانو با اکثر دا خبر کولی وی چې په وطن دی راشي نو د کلی خیر غواړه، او چې په کلی دی راشي نو بیا د کور خیر غواړه، او چې په کور دی راشي نو د ځان خیر غواړه. دا خو تاسو ته پته ده چې په وطن هم راغلی، په کلی هم راغلی، او نن سبا په کور هم راغلی. هر سړي سره د ځان غم دی، ځکه چې څه موده مخکې به که تاسو خیالي نو په وطن کې به چې ګرځېدې نو د لرې لرې پورې به خلکو د یو بل عزت کو او ډېره مېلمستیا به یې کوله. اوس هغه سیسټم ختم شو. نو چې کله هغه سیسټم ختم شو د کلي پورې پاتې شوه، نو په کلي کې به بیا حجرې ډکې وي او په هره حجره کې به د یو بل عزت کېده، د یو بل د مېلمه عزت به کېده او ډېرې خوشحالیانې به وي، او نه بغض و نه کینه وه، او نه به چا ته ژوند بنده و. نن که وګورې نو هغه کلي کې هم دغه مسله ده. هر سړی ځان ځاني شوه، بغض کینې شوې، نو په دې وجه د کلي حالات هم خراب شو. بیا که تاسو کور وګورئ نو که تاسو وګورئ په کور کې رونه م یو بل سره په لانجه دي او دا جنګ جګړې دي. نو غرض دا چې په کور هم راله نو د ځان خیر پیدا شو. نو د ځان خیر چې پیدا شو نو ځان ځاني شو. هر سړی په ځان ځاني کې مبتلا شو، څوک هم خوشحاله نه دی، هر سړی پریشانه خفګان دی. او وجه څه ده؟ او وجه دا ده چې ته د بل په خوشحالۍ خوشحاله نه شي، تا ته به څنګه خوشحالي میلاو شي؟ تا ته به هله خوشحالي میلاویږي چې ته د بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي، د بل په کامیابۍ باندې خوشحاله شي، د بل په غم کې شریک شي. نو دا شی ځان کې راوستلو دپاره حوصله پکار ده. په کلي په ګاونډ کې یو بل سره ښېګړه پکار ده، یو بل سره منډه وال غواړي. نو په دې وجه به موږ د دې مصیبتونو نه بچ شو. نو الله دې وکړي چې موږ ټول په خپلو کې مینه محبت او په اتفاق باندې وخت تېر کړو. ناظرین، زه یو متل طرف ته راځم. یو متل دی وایي چې په شاتو مري زخرو ته ساجت دی. اکثر که تاسو وګورئ د دې متل نه خلک غلط مطلب لي او په غلطه طریقه استعمالوي. زه تاسو ته د دې یو خو طرف ته یو څو خبرې کول غواړم. د دې دا مطلب دی چې یو خبره په خواږه حل کېږي نو جګړو ته څه ضرورت دی. یو خبره په مینه محبت حل کېږي نو نفرت ته څه ضرورت دی. یو خبره په ښه اخلاقو حل کېږي نو هغې کې د بغض او د کینو څه ضرورت دی. نو اکثر چې تاسو یو کار کوئ او یا یو سړي نه کار غواړئ نو په ښه اخلاقو باندې او په مینه محبت باندې. که چېرې ستا دا کار هغه هم نه مني نو ته صبر وکړه، د دغه صبر به تا ته صله میلاویږي. نو د چا د ښو اخلاقو نه غلطې فایدې مه اخلئ. نو دا خبره په شاتو باندې حل کړه او زخرو ته ضرورت نه راځي. نو الله دې وکړي چې موږ کې الله مینه محبت پیدا کړي. یو دویم متل دی وایي چېرته نه کار نو هلته څه کار. زمونږ په خلکو کې دا یو مصیبت دی چې په نه کار کې به کار لري. نو دا هم د ښو اخلاقو خلکو کار نه دی. په یو شي کې کار نشته نو څه له کار لرئ. نو دا یو نصیحت دی، که وګورې دا متل یو نصیحت دی. اکثر که یو سړی به کار کوي دی به ورته وایي څه کوي، ته یې نه چې دی څه کوي، او بیا هم تپوس کوي چې څه کوي. کله چې یو سړی کار کوي او ته یې ویني نو اول سلام واچوه او بیا ورته د خدمت مقام ورکه، که ما ته ضرورت چې زم د سره لږ مدد وکړم. دا د انسانیت کار دی. هسې چټي د چا په کار کې کار لرل نه دي پکار. او ښه خبره دا ده چې یو ځای کې د کار نی سلام واچوه او خپله لار نیسه. دغه ستا ښه اخلاق دی. که نه یو سړی کار کوي او ته وایې داسې نه داسې او دا خو داسې نه داسې پکار نو دا ښه خبرې نه دي. هغه که تا نه تپوس کې جواب ورکه، بغیر تپوسه د چا په کار کې کار لرل نه دي پکار. نو ناظرین، الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.